افغان صاحب ته خواست دی چې راشي او موږ سره خپل مختصر کلام شریک کړي فخر افغان. تخیل به مې رومان کې څه پرواز کا، تخیل به مې رومان کې څه پرواز کا، د حالاتو د وحشت زنځیر کې باندې. ټولو ته نیک هیلې او سلامونه. د کلام مطلب وایي د کلام مطلب وایي هر څوک پاسېدم نو پرې وطن په بې عزتۍ، هر څوک پاسېدم نو پرې وطن په بې عزتۍ، تر څو به مې د ژوند په لاره تلم په بې عزتۍ. ته څوک یې کاټ د ښیه بړې وسپړه راکوشه، ته څوک یې کاټ د ښیه بړې وسپړه راکوشه، په خپل وطن تر خپله کوره ځم په بې عزتۍ. مننه وایي خالقه ته رازق یې خو د دې حساب به غواړې، خالقه ته رازق یې خو د دې حساب به غواړې، د سوال ډوډۍ د بل په در کې خورم په بې عزتۍ. انصاف به وي زما سره عزت لکه په دار شم، انصاف به وي زما سره عزت لکه په دار شم، انصاف نه دی زما سره چې مرم په بې عزتۍ. مننه وایي په خپله لمن داغ شمه د خپل شخصیت بایلم، په خپله لمن داغ شمه د خپل شخصیت بایلم، چې درشم ستاسو چم ته نو راځم په بې عزتۍ. مننه وایي خپل غم په زړه کې پټ ساتم په هر مې پل نڅا کړم. غزل نومان صاحب خپل غم په زړه کې پټ ساتم په هر مې پل نڅا کړم، چمبه وهم خاندم لکه ډم په بې عزتۍ. مننه خپل غم په زړه کې پټ ساتم په هر مې پل نڅا کړم، چمبه وهم خاندم لکه ډم په بې عزتۍ. او مکتب کې عرض وایي هم غل هم پیردار یم د ځان فخر افغانه، هم غل هم پیردار یم د ځان فخر افغانه، اوس خپل کور زه د خپل ځانه ساتم په بې عزتۍ. ډېره مننه یو جهان فخر افغان صاحب. د فخر افغان صاحب نه پس ته علي مومن صاحب ته خواست دی چې راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي. علي مومن. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نړۍ راغلو مېلمنو ته ستړي نه شو، په خیر راغلی وایم. د یو غزل څو ملګرو فرمایش کاوه نو د هغوی لپاره زوړ غزل دی. د ادم د زمانې دي زوروره، د ادم د زمانې دي زوروره، د جنت ګورې زړې دي زوروره، او زه به کومې خولې لکه وری ګورم، زه به کومې خولې لکه وری ګورم، څومره خلک څومره خولې دي زوروره، زه به کومې خولې لکه وری ګورم، څومره خلک څومره خولې دي زوروره، او څوک رحمان غوندې په یار پسې ملنګ دی، څوک رحمان غوندې په یار پسې ملنګ دی، چا لنګ کړي مسلې دي زوروره. او یو شعر د مشاعرې په مناسبت سره چې وخت راشه ټوپکونه دې در واخله، وخت راشه ټوپکونه دې در واخله، ستړي شوي مې وږي دي زوروره، وخت راشه ټوپکونه دې در واخله، ستړي شوي مې وږي دي زوروره. او اخیری شعر دی چې علي ښار کې فقط ته ابن آدمې، نور ټولې پرښتې دي زوروره. مننه علي مومن صاحب. د علي مومن صاحب نه پس ته مزران مومن ته خواست دی چې راشي موږ سره خپل کلام شریک. مزران مومن. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې ټولو ملګرو ته ستړي نه شئ، نیکې هیلې. یو څو شعرونه دي چې په مخ د ګوتې ږدمه بیا د زړه زار اخلمه، په مخ د ګوتې ږدمه بیا د زړه زار اخلمه، نقاب در ټولګه جایزه دې د رخسار اخلمه. په مخ د ګوتې ږدمه بیا د زړه زار اخلمه، نقاب در ټولګه جایزه دې د رخسار اخلمه. مننه. او سپینه سپوږمۍ نیمه شپه ستا یاد او زه ستړی وجود، سپینه سپوږمۍ نیمه شپه ستا یاد او زه ستړی وجود، ستا نامه اخلمه اندام قرار اخلمه.
پر پیدلی لاس د خپل زړګي پر هر ګنډما پر پیدلی لاس د خپل زړګي پر هر ګنډما پر پیدلی لاس د چا لزل په تار اخلما مننه څنګه ما تکړه لو پرا څنګه ما تکړه لو پرا حساب غواړي غزل سره څنګه ما تکړه لو پرا حساب غواړي شپه د سره وي او ستره حساب غواړي د ټینکونو او د توپو تخلیقکارو د ټینکونو او د توپو تخلیقکارو رستدیږي راشه زغره حساب غواړي او په ایمان وایي زموږ څه ځواب شته په ایمان وایي زموږ څه ځواب شته کله مونږ ځنې سندره حساب غواړي کله من اخري او کلام دی چې سندرې وایم مات وجود نڅا کوم سندرې وایم مات وجود نڅا کوم زه داسې زخم یم چې هر وخت رڼا کوم او زه د اویا هور محفل او د شرابو قصې زه د اویا هور محفل او د شرابو قصې تمام شپه دغه جنت سودا کوم او سل وارې وتې زه د خپل ذات له مداره یم سل وارې وتې زه د خپل ذات له مداره یم ځکه ټپه د چا د مینې برملا کوم او زما نظر د ښایستونو د بازار نابلد مبارز صاحب زما نظر د ښایستونو د بازار نابلد زه د هر ښکلي په لیدو باندې الا کوم او زما نظر د ښایستونو د بازار نابلد زه د هر ښکلي په لیدو باندې الا کوم او مزرانه زه خو د یو چا په خوشبویۍ پایم مزرانه زه خو د یو چا په خوشبویۍ پایم او زه په یو چا پسې مزل لکه هوا کوم ډېره مننه د وخت مننه مزران مومن صاحب حسرت ثاني صاحب ته خاص د اجرا شو موږ سره خپل کلام شریک کی حسرت ثاني غزل مخکې مشر دي چې دنیا ته ووایي چې موږ نه په قراره کېني دنیا ته ووایي چې موږ نه په قراره کېني زموږ پښتو په موږ که مرګ مني پیغور مني او خبره دا نه ده چې موږ د چا زور نه منو خبره دا ده زموږ خاوره د چا زور نه مني غزل مطلب ده چې دا هر چاته دروغ یایي په هر چا قدرمند دی هر چاته دروغ یایي په هر چا قدرمند دی حسرت هر چاته رښتیا وایي د هر سړي دښمن دی او دا چې غلي ګوري دا د لوږې چې راوړ دی دا ماشوم چې په روډ ناست دی ښایي دا زما د وطن دی او ستا یاري د اسلام جنگ دی څوک پښتون ورته ولاړ یم پروا مه کړه زمانې که مې داغې خیرلمن دی هر یو ول زما په زړه کې حسندار لکه افغان دی هر یو ول زما په زړه کې حسندار لکه افغان دی انقلاب وې ستا د سترګو پکې هر ول روان دی او وخته سر مې درته ټیټ کو د حالاتو مجبوري وه وخته سر مې درته ټیټ کو د حالاتو مجبوري وه ګینې هر غشی د ظلم ما ازمایلی په څرمن دی او د وطن د خپل وطن شهید په اړه څه نظریه ستا ده د خپل وطن شهید په اړه څه نظریه ستا ده ورله دا ځلې ګنډلی ما د سور شاله کفن دی چې په زړه کې وي یوه او په خوله بله وي حسرته زه هغه د سر دښمن یم هغه زما د سر دښمن دی مننه